عبدالله ابن حرام رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه پلار. تاسو ډیر اورئ په حدیثونو کې جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما د دې جابر پلار دی. زوی څومره اوچت انسان دی نو پلار یې څومره اوچت انسان دی. په خپل جابر رضی الله عنه د خپل پلار واقعه بیانوي په صحیح بخاري کې دا روایت دی. وی په سباله منګه د احد میدان ته کوزیدو د شپې وی زما پلار زه راوغوښتم. وی ما ته وی چې زویه هو مشر سره د عمر نه وی ما ته وی چې زویه زه خو راغلی یم د دین د دفاع دپاره او د پیغمبر د دفاع دپاره خو ښکاري داسې چې زه به په هغه ورنو کسانو کې وجلی کېږم. خو دومره ده چې زه لاړ شم نو په دې دنیا کې ستا نه زیات ما ته څوک عزتمن نشتی سوای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دغه یو زوی او د هغه نور ټول لوڼه وي. وان علی دینا په ما باندې قرضه ډېر دی نو ته به دا قرضه ختمه کړې او د خویندو به خیر ساتي. کوم مور به داسې بچي راوړي چې هغه سره د قرضو سره د لوڼو او سره د دې چې یو زوی دی او هغه ځان قرباني د الله په لار کې مور داسې بچی د قیامته پورې نشي راوړي. عبدالله ابن حرام خپل زوی ته وایي جابر وایي ما ته وایي چې په ما باندې قرضه ده ان علی دینا په ما باندې قرضه ده دا قرضه به ختمه کړي او د خپلو خویندو به خیال ساتي. وایي چې سحر شو او ډله د مؤمنانو او ډله د مشرکانو یو بل ته مخامخ شو او دوی په یو بل کې ورننوتو ما ورته کتو د خپل پلار ته. فکان اول قتیل اولنی انسان چې وجلی شي جابر رضی الله عنه. فکان اول قتیل اولنی انسان چې په دې جنګ کې وجلی شوی هغه زما پلار. او بیا چې کله خخو رسول صلی الله علیه وسلم د جنګ په اخره کې نو بل کسې ورسره هم خخ ځکه چې شهیدان ډېرو رسول صلی الله علیه وسلم ورسره یو بل کس هم خخ کو په قبر کې. خو زما په دې باندې زړه نه و خوشحاله چې زما د پلار سره په قبر کې یو بل څوک و. فاستخرجته بعد 6 اشهر شپږ میاشتې بعد بیا لاړم د پلار قبر له پلار مې ترې وویست. زه راته وایي په الله قسم خورم بلکل هغه شان تازه پروت صرف معمولي تبدیلي پکې راغلې وه. هنیه معمولي فی اذنه دا لږ غوږ چې دی دا خاورې شوی دا لږ معمولي غوږ خاورې شوی نور جسم د هغه بلکل تازه و برابر و. او بیا مې ځان له قبر کې ښخ کړو. په یو بل روایت کې راځي دا هم په صحیح بخاري کې دی جابر رضی الله عنه وی کله چې زما پلار شهید کړی شو او په دې مخ باندې کپړه پرته و د جنګ په اخره کې وی ما به دا کپړه د هغه د مخ نه اوچتول او جړل به مې بیا به مې ولې دا مخ پټ کړو بیا به مې اوچته کړه بیا به په جړا شوم بیا به مې پټ کړو. رسول صلی الله علیه وسلم ما ته څه ونه وي منې نه کړه. بیا زما ترور راله فاطمه هغه په جړا شو. رسول سموتی تبکین او لا تبکین که ته جاړې او که نه جاړې خو زینم ملائک راغلي دي او په دې عبدالله بن حرام باندې سوری جوړ کړی. په صحیح بخاري کې دا روایت. یو بل روایت کې راځي جابر رضی الله عنه وی کله چې موږ د غزا نه واپس را روان وو خپه وم وی رسول صلی الله علیه وسلم یا جابر مالی اراک منکسرا جابر ولي طبيعت خراب بموت يا رسول الله استشهد ابي زما پلار پکې شهید کړی شو. دویمه مسله دا وترک عیالا شاته جنکی پرې خو دی عمر د کم او درېمه دا چې ودین قرضې ډېره زیاته پرې خو دی شاته
رسول صلی الله علیه وسلم ماته وی افلا ابشرك بما لقي الله به اباك زیر د در نه کوم چې څنګه ستا پلار د الله سره ملو شي وی موتی چې بل یا رسول الله زیر راک وی چې ما کلم الله احد قد الا من وراء حجاب الله د چا سره ډاری خبرې نه دی کړي د پردې نه خوې کړي وان الله احيا اباك فكلمه كفاحا والله ستا پلار را ژوندی کړو ډاری خبرې وسره کړي او دا ورته ویلي چې یا عبدي تمنى علي اعطيك س ارمان کې چې درکې مندل س غواړي چې هغه درک وي ستا پلار ورته وی چې یا ربي تحييني فاقتل فيك بیا مې ژوندی که دنیا ته مې ولېږي چې بیا شهید شي الله ورته وی انه قد سبق مني انهم اليها لا يرجعون زما فیصله ده چې کله انسان مړ شي د دنیا نه لاړ شي واپس بیا دنیا ته نه شي بیا ورته الله وی سو غواړه هغه هم دقه وخت بیا ورته الله وی سو غواړه هغه هم دقه وخت الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات لکه خلک چې الله په لار کې وجلې شوي دي د عام مړو په شان مړي مګني بل احياء عند ربهم يرزقون ژوندي دي د الله په نزد دوی ته رزق ملوي فرحين بما آتاهم الله من فضله خوشاله دي باغ څه چې الله ولا ورکړي ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم او کوم چې شاته پاتې شي د غویل زیره ورک او دا ارمان کې چې دویم شهیدان شو کوم چې شاته پاتې او دا خبره کوي الله خوف عليهم ولا هم يحزنون چې نشتی سیر په غوی باندې او نس غم پېشتي امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړي او خو صحیح سند دي ال د جابر رضی الله عنه زړه ټکور شو رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه الله یې تور نازل او باغی کو ته الله سبحانه وتعالى دا خبر بیان کړه چې دا کم چې وجلې شوی دی الله په لار کې د عام مړي نه دي